د برید په وړاندې برید، د وینې تویونې په وړاندې وینې تویونه او د دښمنۍ په وړاندې دښمني نړۍ ړندوي. نو حل لاره یې څه ده؟ حل لاره یې د نه تاوتریخوالي یا عدم تشدد لار خپلول دي. نو راځئ نن به همدې موضوع سره په تړلي یو کوچني کتاب عدم تشدد 4 رهبران یوه لار باندې خبرې وکړو. عدم تشدد 4 رهبران یوه لار د پیاوړي لیکوال او ژباړن ایمل همدرد ژباړه او راټولونه ده چې لومړی ځل په 2019 کې اکسوس کتاب پلورنځي او په دویم ځل په 2020 کې سوله مطالعاتي څېړنیزه او خپرندویه مرکز په ډېر ښه کیفیت کې چاپ کړې ده، چې په ټوله کې د عدم تشدد پر مفکوره په ځانګړې توګه د دغه فلسفې په 4 مخکښو څېرو پاچا خان، نیلسن منډیلا، مهاتما ګاندي او مارټین لوتر کینګ پر ژوندلیک، مبارزه او سیاسي مخینې باندې بحث کوي. عدم تشدد 4 رهبران یوه لار چې 5 بېلابېل څپرکي لري. لومړی څپرکی د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي په مفکوره او تګلاره عمومي بحث کوي چې تشدد او عدم تشدد څه معنا، ولې عدم تشدد، تاریخ، تګلاره او د عدم تشدد ډولونه تشریح کوي. عدم تشدد څه دی؟ څه وړې په نړۍ باندې وړانګې خپرې شوې، کومو حوزو کې ښې پایلې ورکړې او عوامل یې څه، دا فلسفه له کومه شوه او څنګه تر اوسه را روانه ده. دا کتاب په ټوله کې له همدې ځوابونو جوړه شوې رساله ده چې 4 بېلابېل موارد روښانه کوي. لومړی، دا شخصیتونه څوک ول، ولې د درناوي وړ دي او د څه لپاره څنګه مبارزه کوله. دویم، عدم تشدد مبارزه څه ده، اړتیا یې څه ده او ولې مهمه ده. دریم، موږ په افغانستان کې ولې د داسې نه تاوتریخجنې مبارزې زده کړې ته اړتیا لرو، له دې څخه کومه پایله او تجربه راخپلولی شو. او څلورم، هره سیاسي مبارزه بالاخره باید په سیاسي اوزارو بشپړ شي. که دغه مبارزه له ځینو اخلاقي او انساني ارزښتونو سره ملګرې وي، په تاریخ کې د یوې نیکنامې مبارزې په حیث ثبتېږي. همداشانې په لومړي څپرکي کې د دغه مفکورې لنډمهاله او مهاله موخو د وضاحت ترڅنګ په الهي دینونو کې د عدم تشدد پر ځای بحث ډېر د پام وړ دی. د کتاب دوم څپرکی د یادو مخکښانو څخه د هند د لویې وچې نوموتی مبارز او سیاستوال ښاغلي مهاتما ګاندي ته ځانګړی شوی دی او د هغه مبارزې ته ځانګړی شوی چې د نوموړي شخصي او سیاسي ژوند ته پکې لنډه کتنه شوې، دا چې ګاندي له کومه پیل وکړ او تر کومه حده د خپل ولس او هیواد د ازادۍ لپاره کار وکړ، په دې بحث کوي. کله چې دا څپرکی لولو پوهېږو چې نوموړی یو ځیرک، نه ستړي کېدونکی او غښتلی طرح و. ګاندي خپل ټول عمر له انګریزانو څخه د هند د ازادۍ اخیستو لپاره په مبارزه تېر کړ او د عدم تشدد د فکر په بنسټ یې نړیوالو ته وښوده چې ازادي نه یوازې د ټوپک په زور بلکې په ټینګ عزم د خلکو په راویښولو او سوله ییز مقاومت هم ترلاسه کېدی شي. دریم څپرکي ته راځو. دریم څپرکی د پښتانه قام او عدم تشدد د فلسفې سرلاري او څالار خان عبدالغفار خان یا پاچا خان ته ځانګړی شوی، چې پکې د نوموړي شخصي او سیاسي ژوند ترڅنګ پر پاچا خان د سیاسي بندیزونو لړۍ او همداشان د ازادۍ په لاره کې د نوموړي په تېرو کړو کړاوونو راڅرخي. په دې برخه کې لیکوال خدایي خدمتګار تحریک ته هم ورګرځېدلی چې په پښتانه بېلټ کې د دغه تحریک سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخه کې هلو ځلو ته کتنه کوي او همداشان اصلاحي او اخلاقي همداشان د خدایي خدمتګار تحریک مرامنامه تشریح کوي او زیاتوي چې دا یو ټولنیز، اصلاحي او اخلاقي خوځښت دی چې په خلکو کې د خدای د مخلوق د خدمت جذبه پیدا کوي. نوموړی هېڅکله د خپلې مبارزې څخه په شا نه شو، نه مایوسه شو. هغه د پښتانه قام د راویښولو لپاره ډېر کار وکړ، خو د پښتانه قام له ناپوهۍ او بې اتفاقۍ سخت ځورېده. څلورم څپرکي ته راځو. څلورم څپرکی د افریقا د لویې وچې او په ځانګړې توګه د سویلي افریقا تورپوستي ولسمشر، د سر سړی، د غره غوندې سړی او ګوړه سړی نیلسن منډیلا ته ځانګړی شوی، چې د نوموړي پر مبارزې سربیره د منډیلا شخصي او سیاسي ژوند آن او مبارزې ته
لنډه کتنه کوي. دا ډیره جالبه ده چې څنګه یو انسان د جوارو له کروندو د افریقا تر ولسمشۍ رسېږي. نوموړی په سویلي افریقا کې د ازادۍ پلار ګڼل کېږي او پنځم څپرکي بیا د امریکا په تاریخ کې یو نه تکرارېدونکې څېره او مبارز انسان مارټن لوتر کینګ جونیور او د هغه ژوندلیک ته ځانګړی شوی چې څه ډول یې په امریکا کې د تور پوستو دپاره مبارزه وکړه او څنګه یې نژادي تبعیض ته د پای ټکی کېښود. په دې برخه کې د مارټن لوتر کینګ شخصي او سیاسي ژوند څېړل شوی. نوموړي مبارزه په ډېرو لنډو ټکو کې راغونډه کړې او زیاتوي چې نوموړی د لوی حوصلې او زغم څخه په ګټې اخیستنې وکولی شو چې ډېر سخت قوانین ماته او اصلاح کړي. او راځم خپل اخري پیغام ته. درنو کتاب لوستونکو، دا کتاب د نړۍ د 4 اغېزناکو انسانانو د میراثونو په اړه افغان ځوان نسل خبروي. دا کتاب لوسته به تاسو ته د ښه او بریالي ژوند ترڅنګ د مبارزې شیمه او انګېزه درکړي. حتماً یې ولولئ. تر بیا ښې چای.